چې پر سجده سي الله ته ډېر نږدې سي. خپل د دنیا د آخرت حاجتونه د الله عز وجل څه وغواړي په سجده کې. البته دا په نفلي لمانځه کې ګوره چې بیا په فرض لمانځه کې داسې نه وي. کله چې تاسې نفلي لمونځونه کوئ پر سجده سئ بیا الله ته خواستونه وکړئ. مهم خواست د بنده دی چې الله عز وجل ورته ګناهونه معاف کړي. که یو انسان څلرویشت ساعته دا وایي چې خدای ما وبخښه، خدای ما وبخښه، خدای ما وبخښه، ټول حاجتونه الله عز وجل ورپوره کوي. تر هغه زمانې پورې چې ته الله ته وایې چې ما وبخښه، که پر تا ګناهونه وه خو الله عز وجل دې ګناهونه معافوي. که پر تا ګناهونه نه وه په دغه لفظ باندې چې خدای ما وبخښه، په دغه لفظ باندې الله عز وجل ستا د دنیا او د آخرت حاجتونه پوره کوي. د مسلمان چې حاجت نیمګړی پاته کېږي الله عز وجل دې ناراضه کېږي، دنیا یا آخرت یې خرابېږي، اقتصاد یې د منځه څخه ځي، راحت یې د منځه څخه ځي، اتفاق و اتحاد یې د منځه څخه ځي، کورني مشکلات ورته پیدا کېږي د ګناه په خاطر. اکثر و اغلب چې په دې دنیا کې کوم مشکلات راځي انسان د ګناه په خاطر باندې. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. کوم مصیبتونه چې تاسو ته په دنیا کې رسیږي دا ستاسې د عمل نتیجه. حتی یو حدیث کې راځي چې یو سړی په لارې روان دی سرپلک وخوري ښه یې بنده سي، دا هم د ده د ګناه سبب. کله کله یو سړی ناست دی په دې بدن کې د رګ ټوک وي، سړی ورخطا کړي چې دا څه راوسو، دا هم د انسان د ګناه سر دی. نه مسلمانان تراهم رکعا سجدا، بل صفت یې دا دی یبتغون فضلا من الله ورضوانا. دی د الله عز وجل څخه جنت غواړي، د الله عز وجل رضا غواړي. کله چې الله عز وجل در سره راضي سو او الله عز وجل د جنت مستحق جوړ کړلې د دنیا او د آخرت مشکلات بیا نشته. د مسلمانانو صفت یو صفت دا دی چې رحماء بینهم، دی خپل په بینځ کې مهربانه دي. موږ غواړو چې تاسو ته نن دا خبره وکړو چې د مسلمانانو ټولنه باید د رحم او د مهربانۍ ټولنه وي. نن د مسلمانانو د ټولنې څخه رحم او مهربانۍ کوچ کړی دي. رحم او مهرباني کومه رحم او مهرباني ده؟ یو داسې رحم او مهرباني ده چې سړی پر ځان لري، ځان په یخ نه وی، ځان په ګرمۍ نه وی، زړه جامه نه اغوندې، ځان لوږې ته نه ورکوې، ځان تندې ته نه ورکوې. یو پر خپل ځان مهرباني ده، یو په خپل اولاد مهرباني ده. داسې مهرباني حیوان هم لري، دا د انسان خصوصیت نه دی، دا د مسلمان خصوصیت نه دی. کم چې مسلمان مهرباني لري، د مسلمانانو مهرباني، د مسلمانانو رحم هغه عام رحمت دی، عامه مهرباني ده. عامه مهرباني څه معنا؟ د خدای پر ټولو مخلوقاتو به رحم لري، هم به پر انسانانو لري، هم به پر حیوانانو لري، هم به د هوا پر مرغانو لري. که داسې مهرباني د چا سره موجوده وه نو دا سړی واقعا مهربانه کس دی. داسې مهرباني خو ما درته مخکې وویله چې حیوانان یې لري چې پر ځان او پر خپل اولاد باندې مهرباني. موږ چې د مهربانۍ خبره کوو چې مهرباني د مؤمنانو صفت دی، د خدای عز وجل پر ټولو مخلوقاتو دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن. رحم کوونکي انسانان چې دوی رحم کوي، یرحمهم الرحمن، د دوی د رحم په خاطر الله عز وجل په دوی باندې رحم کوي. د الله عز وجل رحم ستا د رحم سره تړلی دی. الراحمون یرحمهم الرحمن. رحم کوونکي انسانانو باندې د الله عز وجل د رحمان ذات رحم دی. پر چا رحم وکړو؟ ارحموا من فی الارض. د الله رسول وایي په هغه ټولو مخلوقاتو باندې رحم وکړئ چې په مځکه کې دي. په هغه کې مسلمان هم دی، په هغه کې کافر هم دی، په هغه کې انسان هم دی، په هغه کې حیوان هم دی، په هغه کې د هوا مرغان هم دی، په هغه کې د خدای ټول مخلوقات دي، په هغه کې د میږی هم دی. تاسې ګورئ نه چې مسلمانان د میږیانو پر شا راسي ودرېږي. ولې درېږي؟ په دغه میږیانو باندې رحم دی. دا مسلمان کوي، دا کافر نه کوي.
کافر د مسلمانانو څخه دغه کلمه غلا کړې ده چې بشري حقوق دي. دا د مسلمانانو کلمه ده. کافر په دې څه پوهېږي؟ کافر د حیوان په شکل باندې دی، صرف پر ځان پوهېږي. پر خپل ځان مهربانه دی، پر خپل اولاد مهربانه دی، حتی هغه پر خپل اولاد هم نه دی مهربان. د خپل ځان څخه بهر چې مهرباني لري هغه مؤمن لري. ځکه مؤمن هغه کس دی چې د الله عز وجل حکمو ته یې غاړه ایښې او الله عز وجل مؤمنان په رحم باندې امر کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض. کوم مخلوقات چې په مځکه کې دي په هغو باندې رحم وکړي. یرحمکم من فی السماء. هغه ذات چې لوی لوی قدرتونه یې په اسمان کې دي هغه به په تاسې رحم وکړي. که تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم درلودی نو هغه ذات چې لوی لوی قدرتونه یې په اسمان کې دي هغه به رحم در باندې وکړي. یا د اسمان مخلوقات چې ملایکه دي هغه به په تاسې باندې رحم وکړي. تاسې به د الله عز وجل د دې مخلوق چې ملایکه دي د دې د رحمت او د مهربانۍ مستحق جوړ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله عز وجل په هغه کس باندې رحم نه کوي چې دی د خدای په بندګانو باندې رحم نه لري. د خدای په مخلوقاتو خو به رحم خامخا وي، خو په مؤمن باندې به تر هر چا رحم زیات وي. ځکه چې د مؤمن صفت دا دی رحماء بینهم. ډېر مهربانه دي مؤمنان خپل په مابینځ کې. د مؤمن صفت تاسو چې د خدای پر ټولو مخلوقاتو باندې مهرباني لري. مرغه هم نه زړه کېږي چې بیا ځایه د مځکې وول سي. میږه یې هم نه زړه کېږي چې یو څوک یې پایماله کړي. ځکه دا د خدای مخلوق دی. موږ ته د الله فرموده دا ده چې ارحموا من فی الارض. د خپل رسول په ژبه باندې الله عز وجل موږ ته وایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. موږ هره ورځ لاسونه الله پاک ته پورته کړي دي، الله څخه رحمت غواړو. غواړئ که نه غواړو؟ داسې شوه روزه پرې مسلمان تیر سي چې هغه الله ته لاسونه پورته نه کړي چې خدای په ما رحم وکړه. الله عز وجل وایي زما رحم که غواړئ ارحموا من فی الارض. د خدای په ټولو مخلوقاتو باندې په مځکه کې دي په هغو باندې رحم وکړه. چې ستا رحم ورسېږي ته رحم پر وکړه، الله عز وجل به بیا په تا رحم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم څه ته وایي؟ اوس که خلک وایي چې دا رحم موږ نه پېژنو، دا رحم وایي څه؟ رحم